ملګرو، آیا تاسو پوهیږئ چې د نړۍ تر ټولو لوړ غر هر کله لا پسې جګیږي او دا یو داسې راز لري چې تر اوسه یوازې څو کسانو ته معلوم دی؟ خو صبر وکړئ، دا یوازې پیل دی. د نن ورځې ویډیو کې به موږ د ماونټ ایورسټ هغه حیرانونکي حقایق در سره شریکوو چې 99% خلک یې نه پوهیږي. نو ویډیو تر پایه وګورئ، ځکه چې په پای کې یو داسې انکشاف کیږي چې تاسو به حیران کړي. نو راځئ چې سفر مو پیل کړو. ماونټ ایورسټ د نړۍ تر ټولو لوړ غر دی. دا غر د نیپال او تبت په پوله کې پروت دی او لوړوالی یې 8848 متره دی. خو ملګرو، آیا تاسو پوهیږئ چې دا د ځمکې تر ټولو جګ ځای دی؟ خو لا هم په بشپړه ډول نه دی کشف شوی. هو، تر ننه د دې غر په اړه ځینې داسې رازونه شته چې ډېر کم خلک یې پوهیږي. اوس یو ځل فکر وکړئ، د دومره لوړوالي ته تلل به څومره خطرناک وي. هلته هوا دومره نریږي چې ساه اخیستل ناممکن ښکاري. او که تاسو ته ووایم چې له هر 10 کیپیمایانو څخه یو بیرته نه راګرځي، نو تاسو به د دې غره سر ته د تلو جرأت وکړئ. د ماونټ ایورسټ موندنه یو حیرانونکې کیسه. دا کیسه د 1850 کاله ده، هغه وخت چې کله خلک فکر کوه چې د نړۍ تر ټولو لوړ غر کانچنجنګا دی. خو بیا یوه ورځ یو داسې راز ښکاره شو چې ټول حیران کړل. د برتانیا سروې ډلې چې کله د همالیا غرونه وڅېړل، نو دوی ته یو داسې غر ولیده چې د ټولو نه جګ ښکارېده. خو مشکل دا و چې نور غرونه یې پټ ساتلي وو او دا د دې ارتفاع انداز معلومول ناشوني ښکارېدل. په 1850 کال کې دې غر ته پیک ایکس وي نوم ورکړی شوی و او اندازه یې وشوه چې 8840 متره دی. دا خبره د خلکو لپاره یو لوی شک و، ځکه چې دا معنی درلوده چې د نړۍ تر ټولو جګ غر بدل شوی و. خو صبر وکړه، دا خو یوازې پیل و. اصلي ستونزه لا اوس راځي، د ماونټ ایورسټ د نوم شخړه. ملګرو، آیا تاسو پوهیږئ چې د ماونټ ایورسټ د نوم په سر یو لویه شخړه رامنځته شوې وه؟ دا غر د نیپالیانو لپاره مقدس و او دوی ورته څګرماته وایي، په داسې حال کې چې تبتیان ورته چوملینګه وایي. خو کله چې انګریزانو دا کشف وکړ، نو دوی نوم یې ماونټ ایورسټ کېښود، د یو داسې شخص پر نوم چې هیڅکله دې غر ته نه و تللی. اوس یو ځل فکر وکړه، د صدیو رسې دا غر خپل نومونه لري، خو انګریزانو یوازې خپل نوم پرې کېښود. تاسو ته څه فکر درځي؟ دا کار باید شوی وای. خپل نظرونه په کمنټ کې شریک کړئ. ملګرو، اوس اصلي پوښتنه دا ده، آیا انسان کولی شي ماونټ ایورسټ ته وخیژي؟ له 1920 مخکې د نیپال واکمنانو هیڅ بیرني ته اجازه نه ورکوله چې د دوی هیواد ته داخل شي، ځکه دوی ته ویره وه چې انګریزان به په دوی هیواد لاندې کړي. خو کله چې دروازې پرانیستل شوې، د نړۍ تر ټولو زړور کیپیمانان د دې چلنج ته منلو لپاره راورسېدل. لومړۍ هڅې ناکامې شوې، ډېر خلک د واورینو طوفانونو ښکار شول او تل لپاره ورک شول. خو بیا هم یوه پوښتنه د ټولو په ذهن کې وه، آیا یو څوک به کله هم ماونټ ایورسټ ته وخیژي؟ اوس اصلي کیسه پیلېږي. خو ملګرو، که تاسو غواړئ چې پوه شئ چې چا دغه تر ټولو مخکې پته کړ او څنګه، نو ویډیو دویمه برخه ته باید وګورئ. ملګرو، اوس موږ یو داسې نقطې ته رسېدلی یو چې کیسه لا هم خطرناکه کیږي. چا تر ټولو مخکې ماونټ ایورسټ پته کړ؟ په ایورسټ کې د مرګ زون څه واقع کیږي؟ هغه کومې ویرونکي رازونه دي چې له نړۍ پټ ساتل شوي؟ دا ټول معلومات به تاسو د ویډیو په دویمه برخه کې ومومئ. نو که غواړئ چې زه نور هم داسې زبردستې کیسې درته راوړم، همدا اوس ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. وځو د دویمې برخې په طرف. ملګرو، په تیره برخه کې مو ولیدل چې ماونټ ایورسټ څنګه وموندل شو او خلک یې د سر کولو خوبونه څنګه لیدل. خو اصلي کیسه اوس پیل کیږي. دا غر یوازې یو مجرجوبي نه ده، بلکې د مرګ یو جال ده. آیا تاسو پوهیږئ دلته یو داسې ځای شته چې هلته له رسېدو وروسته د انسان ژوندي بیرته راتګ تقریبا ناممکن کیږي؟ او تر ټولو ویرونکې خبره، هلته سلګونه مړي نن هم کنګل شوي پراته دي، کوم چې هیڅکله بیرته راستنه نه شول. نو راځئ دا خطرناکه او په زړه پورې کیسه نوره هم تحقیق کړو. ماونټ ایورسټ ته د رسېدو لومړی بریالی
له 1940 څخه تر 1953 پورې میلیونونه ډالر او لسګونه ژوندونه ضایع شول، خو لا هم هیڅوک د دې غر تر څوکې ونه رسېدل. خو بیا راغلل 29 مای 1953. دا هغه ورځ وه چې د انسان تاریخ یې بدل کړ. د نیوزیلینډ ایډمنډ هیلري او د نیپال تینزینګ نورګای بالاخر ماونټ ایورسټ ته ورسېدل. خو ملګرو دا دومره اسانه نه وه لکه تاسو چې فکر کوئ. کله چې دوی 8000 میټرو ته ورسېدل د اکسیجن سطح دومره ټیټه شوې وه چې هغوی مجبور وو د هر یو قدم وروسته څو دقیقې ودرېږي او ساه واخلي. یخني، د واورې طوفان، -40 ډګري سنټیګریډ ته تودوخه او زهرجنه هوا دا ټول ورسره وو، خو هغوی شاته نه وګرځېدل. او بالاخر د سهار 11:30 دوی د نړۍ ټول لوړ ځای ته رسېدلي وو. دا یو داسې شیبه وه چې د تاریخ برخه وګرځېده. اوس وخت راغی چې تاسو ته د دې ژوند په باره کې مکمل معلومات درکم. ملګرو آیا تاسو کله هم د دې ژوند په باره کې اورېدلي؟ دا د ماونټ ایورسټ هغه برخه ده چې 8000 میټره پورته پیل کیږي او هلته اکسیجن دومره کمیږي چې د انسان مغز کار کول بندوي. هلته رسېدل داسې دي لکه چې ته د خپل مرګ پر لور روان یې. که هلته د اکسیجن ماسک ونه لرې نو تر 15 دقیقو زیات ژوند نشي پاتې کېدی. اوس تصور وکړه داسې ځای چیرته چې یوه وړه تېروتنه هم ژوند اخیستی شي. هلته سلګونه کسان ورک شوي او هیڅکله بیرته راستانه نه شول. هلته یو ځانګړی مسیر شته چې ویلي رومبو ورته ویل کیږي، خو نوم ته غولېږه مه. دا نوم ځکه ورکړی شوی چې دلته لسګونه مړي ګنګل شوي، جسدونه پرته دي او د کومو جامې چې رنګین دي. آیا تاسو باور کوئ که درته ووایم چې په ایورسټ کې داسې مړي شته چې تر نن ورځې پورې لکه ژوندي ښکاري؟ تر ټولو مشهور مړی د ګرین بوکس دی. دا د 1994 کال یو هندي کوهپیما و چې د ډیت زون کې بند پاتې شو، او ځکه چې هلته تودوخه تل منفي وي نو جز یې تر نن ورځې ګنګل شوی پاتې دی. او تر ټولو ویرونکې خبره دا جست لا هم د ایورسټ په مصر کې پروت دی، او هر کوهپیما چې د هغې لارې نه تېرېږي باید دا مړی حتمي وویني. ملګرو ماونټ ایورسټ یو طبیعي عجوبه ده، خو بدبختانه انسانانو دا په کثافاتو بدل کړي دي. تر اوسه 120 ټنه نه زیات کثافات هلته غورځېدل شوي، خو پکې خالي اکسیجن سلنډرونه، پلاستیک او خدي انساناني پزونه شامل دي. نیپال حکومت اوس سخت قوانین جوړ کړي او هر کوهپیما ته دا لازمي ده چې خپل کثافات بیرته راوړي. خو سوال دا دی آیا موږ دا غر له بربادۍ ژغورلی شو؟ آیا تاسو پوهیږئ چې د ماونټ ایورسټ سر کولو یوازې خطرناک نه دي بلکې ډیر ګران هم دي؟ که تاسو وغواړئ هلته ولاړ شئ نو باید د نیپال حکومت ته $11,000 فیس ورکړئ او یوازې همدا نه ټول مصارف شاوخوا 15 څخه تر 1 لک روپۍ کیږي. ملګرو تصور وکړئ آیا تاسو به دومره پیسې مصرف کړئ او خپل ژوند به له خطر سره مخ کړئ؟ کمنټ کې خپل نظر راکړئ. راځئ د ایورسټ ځینې حیرانوونکي حقیقتونه درته وایم. ماونټ ایورسټ هر کال 2 سانتي میټره لوړ کیږي. تر اوسه 4500 کسانو دا غر سر کړی، خو 300 کسان پکې خپل ژوند بایللی. تر ټولو کم عمره کوهپیما چې دا غر یې سر کړی 14 کلن و. تر ټولو مشره ښځه چې ایورسټ ته ختلې وه 83 کلنه وه. په 1953 کې چې ایورسټ سر شو نو نه GPS و او نه هم نورې عصري وسایل وو. ملګرو دا و د نړۍ د تر ټولو لوړ غر حقیقي او حیرانوونکې کیسه چې نه یوازې یو غر دی بلکې د مرګ یو جال هم. آیا دا ویډیو مو خوښه شوه؟ که هو نو ویډیو لایک کړئ او کمنټ کې ووایئ چې دا ماونټ ایورسټ کوم راز تاسو لپاره تر ټولو حیرانوونکی و. که چېرته تاسو د غرونو ویډیوګانې خوښیږي نو د دې نه مخکې ما د کیټو په غار باندې ویډیو جوړه کړې. امید لرم چې هغه به مو خوښه شوي وي، او که چا نه وي کتلي نو په ډسکریپشن کې لینک دی، په هغې کلیک وکړئ او هغه ویډیو هم وګورئ. او که په چینل نه وی چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله په یو نوی ویډیو کې او د دې نه هم په یوه ښه ویډیو کې به سره بیا میلاو شو. اوس ماته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.